کوم کسانو چې د کفر چلند غوره کړ او همدا د کفر حالت کې مړ شول په هغو باندې د الله پرښتو او ټولو انسانانو لعنت دی. په همدې لعنتي حالت کې به د تل لپاره اوسیږي، نه به د هغو په عذاب کې اسانتیا راشي او نه به بیا ورته کوم بل مهلت ورکړی شي. ستاسې خدای همدا یو خدای دی، له هغه رحمان او رحیم نه پرته بل کوم خدای نشته. حقیقت پیژندنې لپاره که کومه نښه نښانه په کار ده، نو څوک چې له پوهې نه کار اخلي د هغو لپاره د آسمانونو او ځمکې په ساختمان کې یو په بل پسې د شپې او ورځې په پرله پسې راتګ کې په هغو کښتیو کې چې د انسانانو د ګټې وړ شیانو د وړلو راوړلو لپاره په سیندونو او سمندرونو کې ګرځي را ګرځي، د باران په هغو اوبو کې چې الله یې له پاسه راوروي او د هغو په وسیله ځمکه ژوندی کوي، او په خپل دغه انتظام سره په ځمکه کې هر راز ساکخان خوار کړي دي، د بادونو په لګېدو کې او په هغو وریځو کې چې د آسمانونو او ځمکې په منځ کې د امر ښکیل دي، بشمیره نښانې دي. خو د خدای پر یووالي باندې د دې ښکاره څرګندو دلالت کوونکو نښو نښانو د لیدلو سره سره هم ځینې خلک داسې دي چې له الله نه پرته نور د هغه سیالان او مخی ګرځوي، او پر هغو داسې میندې لکه چې څنګه له الله سره مینه لرل ښایي. په داسې حال کې چې ایمان لرونکو ته تر هر چا زیات الله ګران وي. هغه ادراک او احساس چې د ظالمانو ته د عذاب د لیدو په وخت کې پیدا کیدونکی دی، که همدا نن دوی لیدلی وای نو باور به یې راغلی وای چې ټول قوت او ټولې واکمنۍ یوازې الله لره دي، او په دې به یې هم باور شوی وای چې الله سره ډیر سخت عذاب شته. کله چې هغه سزا ورکړي په هغه وخت کې به حالت داسې وي چې هماغه لیډران او رهبران چې په دنیا کې پیروي کېدله له خپلو پیروانو څخه به بیزاري څرګنده کړي، خو په عذاب به اخته شي او د هغو د ټولو سببونو او وسایلو لړۍ به پرېکړه شي. او هغه خلک چې په دنیا کې د هغو پیروي کوله او به وایي چې کاشکې یو ځل بیرته دنیا ته زموږ تګ شوی وای، نو څنګه چې نن دوی له مونږه بیزاري څرګندوي نو مونږ به هم له دوی نه بیزاري ښکاره کړې وای. په دغه راز به الله د دې خلکو هغه عملونه چې دوی په دنیا کې کوي داسې د دوی مخې ته کیږدي چې دوی به د افسوس او پښیمانتیا لاسونه سره وموښي، خو له اور نه د وتلو هیڅ لار به پیدا نه کړي. ای خلکو، په ځمکه کې چې کوم حلال او پاک شیان دي هغه خورئ، او د شیطان په ښودل شوو لارو مه ځئ، هغه ستاسې ښکاره دښمن دی. تاسې ته د بدۍ او بې حیایي امر کوي او دې ته ملمسوي چې په خدای پورې هغه خبرې وتړئ چې تاسې پرې نه پوهیږئ، هغه الله نه دی ویلي. هغو ته چې کله ویل کیږي چې د الله د اوامرو پیروي وکړئ، نو په ځواب کې وایي چې مونږ به د همغه مسلک پیروي کوو چې مونږ پر هغه باندې خپل پلرونه نیکونه میندلي دي. ښه نو که د هغو پلرونو نیکونو له پوهې نه هیڅ کار هم نه وي اخیستی او سمه لارې نه وي موندلي، آیا بیا هم دوی د هغو پیروي کوي؟